اوكي راځو سی ام ډي ته کنه له یوې ډایرکټري نه بل ډایرکټري ته زه غواړم ای ډرایو ته راکړم یا یار یې کړم کنه زه غواړم چې درته فولډر نه که فولډر نومونه درته یاد بیا تاسو کولی شئ د دې په واسطه باندې کار وکړئ او که درته یاد بیا تاسو وایئ سی ډي کوډ صحیح شو ډي آی آر کوم په دې کې څو ډایرکټریانې دي دوه یو انګلیش لرنینګ ده او بل هم کوډ په نامه ډایرکټري بیا هم سی ډي کوډ کوم کوډ ته داخل شوم ډي آی آر کوم ډي آی کله چې دې فولډر ته رالم دې ته اول ای ډرایو ته رالم بیا دې فولډر ته رالم بیا دې بیا چې مې ډي آی آر په دې کې دا شیان مثلا موجود دا ډیټا ده چې دا ایم پی 3 دا ایم پی 3 ده که نه دا ایم پی 4 ده دا ایم پی 4 ده ایم پی 4 دا ایم پی 3 ده که نه دلته اوس ما سره داسې ده ګوډ په نامه ده که نه ایم پی 3 نو غواړم چې دا سټارټ کړم نو بیا داسې کولی شم چې دا ایم پی 3 ایکسټینشن یې شرط دی چې دا ورسره نه بیا کار نه کوي دا ویډیو اډیو ما سره پلی شو تاسو کولی شئ ډاټا ایم پی 4 ولګوئ ایم پی 4 کولی شئ پلی کړئ کاپي کنټرول سی کاپي ان کنټرول وی پیسټ تاسو کولی شئ چې په عین وخت کې تاسو سره موجود وي مثال ورډ فایل نه تاسو موجود وي مثال راځم دې ته یو نیم ورکوم روټ اوکې چېرته ده ای ډرایو کې ده که نه نو باید د دې ډایرکټریانو څخه ووځم ای ډرایو ته لاړ شم نو بیا داسې کوم سی انټر کوم اوس ډي آی آر کوم صحیح شو بیا ورته وایم چې په ګوډ ډاټ ډاکس ایکسټینشن یې حتمي دی چې ایکسټینشن به تاسو ته حتمي یاد ګوډ ډاکس ډاکس ایکسټینشن تاسو دې ځای نه کتلی شئ چې دلته کې د قرباني وکړئ د دې رایټ کلیک پروپرټي ډاکس یا دې ځای نه ډاکس که د دې پات تاسو ته نه یادېږي دلته غواړئ چې سټارټ یې کړئ بیا برن له لارې کولی شئ هغه ورته کاروئ زه بیا د پورتنی کمانډ رن کوم دې سره یو فایل خلاصولو که نه موږ کولی شو په عین وخت کې د دې کمپیوټر کې پټ شوي فایلونه وښیو په دې کمپیوټر کولی شو چې پټ شوي فایلونه وښیو په کوم ډرایو کې په سی ډرایو که نه ډي آی آر کوم او چېرته ځم ډي آی آر ما سره ډي آی آر څو فایلونه دي 6 ډایرکټریانې ټو هم هایډن دي که نه نو زه ورته وایم ډي آی آر که آل هایډ دا به یوازې تا ته هغه ډایرکټریانې وښیي چې څه وي چې پټې وي انټر په دې کې ما سره هایډن فایل هایډن ډایرکټري یعنې آی او انپوټ سیسټم فایل نه دي انسټال سی ډرایو 6 دی که نه ما سره 6 ډایرکټریانې که زه دا سیسټم فایلونه شو کړم یس ټول هغه فایلونه دي چې ما ته یې آی او سی ایس ټول هایډن فایلونه دي زه کولی شم چې ما ته هغه فایل وښیي چې هغه څه وي ریډ اونلی وي ریډ اونلی ټیک مات لګېدلی وي زه ګورم چې دا کوم دی ډي آی آر ریډ اونلی فایل دا 4 فایل نه دي 3 فایل دي او 3 ډایرکټریانې ریډ اونلی دي چې په دا د ایډیټ لپاره نه دي که ایډیټ پکې بیا به د ریډ اونلی نه باسي نو دا د ایډیټ لپاره نه دي بل ډایرکټري ډي آی آر ته آل سیسټم فایل چې هغه به چې سیسټم فایل نه به وي دا هم د سیسټم فایل نه دي دا ډي آی آر کا ای ای آل ارکایو موډ ارکایو لاګ انکریپټډ فایل نه که نه دا ماته ښیي چې مثال په دې کې موږ چک کوو ډي آی آر کا آل هایډن ډي آی آر کا آل ډاونلوډ ډي آی آر کا آل ای ای او ډي آی آر کا آل سیسټم فایل show all hidden
Da haben to file na tăi station